یو توری درته ښیم چې کله دې زړه پریشانه سي، چې کله یو پریشاني در باندې راسي، زړه دې غمجنه وي، ګی وخت داسې وي چې هېڅ هم نه وي سوي، هر څه برابر وي، بیا دې هم زړه خفګان کوي، زړه کې د خوشحالي آرام سکون راحت نه وي. نو د قرآن کریم یو داسې آیات دی، یو ډېره اسانه آیات دی چې کله دغه آیات کم از کم 314 واره ته تلاوت کړې او پر دې ځان باندې چوکې، دې ځان باندې خپل دم وکې، دغه زړه ته به دې په هغه وخت باندې آرام و سکون راحت راسي. که چیرې نه منې د دې آیات تجربه در سره وکړه. خو لیکن یو اپیل در څخه کوم چې زما د ټیک ټاک اکاونټ باندې رپورټونه ویل سوي دي، دغه ټیک ټاک اکاونټ بیخي ډېر زیات خراب سوی دی، دغه 2 هفتې کېږي. نو زه یو خاص در څخه کوم چې د ویډیو سره لازمي ډیوټ وکړئ او دغه ویډیو ډېره زیاته در سره شیر کړئ، ځکه چې د قرآن کریم یو داسې آیات دی چې کله یو انسان دغه آیات تلاوت کړي، د آیات په برکت سره به الله رب العزت زړه ته به د خوشحالي نصیب کړي. او دغه داسې آیات دی چې کله ما ویلی زړه ته مې آرام سکون راحت راغلی دی. آیات به زه پر سکرین باندې هم درته ولیکم، خو ډېر اسانه آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا زړه ته انسان آرام سکون راحت راسي. قسم بالله چې الله رب العزت په دې آیات کې ډېر زیات اثر یاشتی دی.